تر اوسه له داسې چا سره مخ شوي یاست پرته له دې چې خبرې وکړي حالت مو سم شوی وي، ذهن مو ارام شوی وي او یو خاص ښکلي سکوت فضا ډکه کړې وي. دا هغه څه دي چې ورته لوړ فریکانس وایي. لوړ فریکانس یعنی چې ډیر کم د شور ماشور ښکل شوی وي، یعنی هغه انسان چې له خپل ځان سره په جنگ نه وي، هغه څوک چې حاضر وي، نه چې په ګذشته کې ډوب وي یا هم له راتلونکي اضطراب لري. دا خلک د ځان ښکارونې خاص عجیبه انرژي او وړتیا نه لري، برعکس ډیر عادي دي، ډیر په آرامه تک کوي، ډیر په آرامه خبرې کوي، اما کله چې راځي ټوله فضا تنظیموي. لوړ فریکانس یعنی دننه باید لکه اوبه داسې صاف وي، نه چې تل خوښ وي، یعنی دومره خبر وي چې د ژوند ټولې څپې وویني اما غرق یې نشي. ډیری خلک فکر کوي لوړ فریکانس یعنی په زور مثبت فکر کول. نه، لوړ فریکانس یعنی رښتینی اوسېدل، یعنی ویرې مو وپېژنئ، له خفګان او غم نه مو انکار ونه کړئ او اجازه ورنه کړئ چې څوک مو د ژوند واګې په لاس کې واخلي. څوک چې لوړ فریکانس لري ډېرې خبرې نه کوي، اما کله چې خبرې کوي احساس کوي چې دننه مو څه حرکت کوي. ځینې خلک لوړ فریکانس لري نه چې لوړ آواز لري، نه چې ډک له عجیب او انګیزشي خبرو وي، حتی نه غواړي چې نورو ته دا ثابته کړي چې متفاوت دی. اتفاقا دغه ډول خلک ډیر کم خبرې کوونکي د مجلس وي. کیدای شي تر اوسه مو ورته فکر نه وي کړی، ولې که تاسو له هغو یاست چې ډیر غوږ نیسئ پر ځای د دې چې خبرې وکړئ، ډیر ګوري پر ځای د دې چې غبرګون وښایاست، او مخکې له دې چې ځواب ورکړئ مکس کوئ، احتمالاً یو څه مو په درون کې تر نورو ډیر په آرامه کار کوي. او دا آرامتیا د خاموشي نښه نه ده، د نه بیروبار نښه ده. د هغه انسان چې په درون کې یې بیروبار وي مجبوره د ډیرې خبرې وکړي، مجبوره د توضیح ورکړي، دفاع وکړي، ثابت یې کړي او قانع دې کړي. په همدې خاطر خپل آواز اوچتوي تر څو د خپل ذهن خبرې وانوري. اما یو څوک چې یو ډول سکون ته رسیدلی وي نوره اړتیا نه لري ځان ثابت کړي. هغه پوهیږي چې هر څه لازمه نه ده چې ثابت یې کړو، هر احساس لازم نه ده چې وښودل شي، او هره چوپتیا خالی نه ده. ځینې چوپتیاوې ډکې له حضور نه دي. کمې خبرې کول تل د شرمېدو نښه نه ده، تل په ځان د نه باور نښه هم نه ده. دا یعنی ذهن مو په شور ماشور پسې نه ده، په روڼتیا پسې ده. هغه څوک چې لوړ فریکانس لري هغه څوک دی چې خپله انرژي نه ویشي، ذخیره کوي، په متمرکز ډول یې مصرفوي، بې دلیله هر بحث ته نه ورتانګي، هر څه ته غبرګون نه ښایي، اجازه نه ورکوي چې هره وړوکې پیښه یې ارامښت له منځه یوسي. هغه پوهیږي چې هر ژر غبرګون تل نښانه د ژوندي پاتې کېدو نه ده، او ځینې وخت د ناارامي نښانه وي. په همدې خاطر همیشه ویني هغه خلک چې لوړ فریکانس لري مخکې له دې چې وخاندي مکس کوي، مخکې له دې چې خفه شي فکر کوي، مخکې له خبرې کولو احساسوي. او عجیبه دا ده چې حضور یې زیات له خبرو نه وي. تر اوسه داسې راغلي چې یو نفر هیڅ هم نه وي ویلي حالت موسم شوی وي، نه یې نصیحت درته کړی وي، نه یې مثبت انرژي درکړې وي، او نه یې هم هڅه کړې وي چې حال مو تغییر کړي. فقط وجود یې درلود، همدا حضور یې کافي ده. دا هماغه کیفیت ده چې ځینې ورته لوړ فریکانس وایي. هغه ځای کې چې انسان له خپل ځان سره ښکیل نه ده، له ګذشته سره نه جنګیږي او له راتلونکي تېښته نه کوي. دا هغه انسان ده چې د پوهې له مخې ساکت وي، نه د ویرې. هغه ژوند په ژوره توګه تجربه کوي، ځکه کله چې مو ذهن کمې خبرې کوي ډیر ویني، ډیر پوهیږي او ډیر څه حس کوي. شاید همدا ده چې عمیق انسانان ډیره ګڼه ګوڼه نه لري. هغوی لکه بحر داسې دي، شاید سطح یې ارامه وي اما عمق یې بې انتها ده.